بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې د اف end function وایو چې دیتا compound f function هم وایي. compound f function یا f end function څه کار کوي؟ ور f جدا function ده end جدا function ده، دا دواړه مونږه یو ځای سره کاروو. لومړی راځو د end function باندې پوه کوم چې end function څه کار کوي. ګورئ end function چې دی end function دا خپله یو truth table لري، دې ته وایي truth table. خپله یو ټیبل لري، دا د شرط په اساس چې دی دا کار کوي. ورته لیکو condition 1 condition 2 او دلته به result وي. مطلب تاسو کولی شئ د دوه نه زیات شرطونه هم په دې باندې چک کړئ. خو راځو دې کې لومړی شرط داسې دی condition 1 کې که چیرته اولنی شرط true صحیح و، دویم هم صحیح و، نو نتیجه چې ده هغه به هم صحیح راوځي. او که چیرته اولنی شرط صحیح و true و، دویم چې دی false و، نو نتیجه به هم false وي. دریم که چیرته اولنی شرط چې دی هغه false و، دویم true و، نو نتیجه به هم false وي. او که چیرته اول هم false و، دویم شرط هم false و، نو نتیجه چې دی هغه به هم false راوځي. نو دا truth table شو چې تاسې دې باندې پوه شولئ. دې ته وایي truth table، د end function truth table. د دې مثالونو ته راځو. مثال به یې څنګه وي؟ لومړی راځو د چې اول شرط هم صحیح وي، دویم هم صحیح وي، نتیجه به یې څنګه راوځي. تاسو ته یو مثال درکوم ساده. مساوي and فرضاً زه یم چې دوه مساوي د دوه دي، دا یو شرط شو. دوه مساوي د دوه دي صحیح دي. مثال لیکو چې درې مساوي د درې دي، نو دا هم صحیح شو. نو کله چې انټر کو نتیجه موږ ته ټرو راکوي، یعنې شرطونه موږ ورته صحیح ولګول چې دوه د دوه مساوي دي، صحیح دي. بیا لیکو مساوي اینډ اول شرط صحیح لیکو. مثال دوه چې دی دا مساوي د دوه دي کاما. دویم شرط دویم کې ورته لیکو فر مثال درې مساوي د څلور دی. نو ګورئ اول شرط خو ټرو شو موږ دوه مساوي د دوه دي صحیح دي، او دویم کې درې مساوي د څلور دي نه فالس دی که نه. انټر کې ګورئ فالس موږ ته یې راکړه. که ولیکو بیا مساوي اینډ که چېرته ولیکو فرض مثال چې دوه مساوي د درې کاما، اول شرط هم غلط هم ورته وکړو، دویم شرط صحیح ورکوو. ګورئ دویم چې دلته ټرو دی نو موږ هم ټرو ورکوو. ورته لیکو مثال درې فرضاً مساوي د درې، انټر یې کوئ نتیجه فالس. او که ولیکو اخرنی شرط داسې چې مثال یو مساوي د دوه او دریم مساوي د څلورو، دواړه شرطونه غلط دي، نتیجه څنګه شوه؟ فالس شوه. نو دا د truth table مثال شو د end function. اوس راځو f او end function چې دی دا دواړه یو ځای کاروو. لومړی خبره دلته به زه ولیکم چې نمبر، دلته به ولیکم name، دلته به ولیکو مثال پاسپورت، دلته به ولیکو چې ویزا. مثال لیکو چې یو کس راغی علي په نوم باندې. اوس دغه کس چې دی فرضاً خارج ملک ته ځي، پاکستان ته، بل ملک ته، مثال فرضاً ځي انډیا ته. اوس غواړو چې دا انډیا ته ځي نو باید دا څه ولري؟ دا باید هم پاسپورت ولري هم ویزا ولري. دواړه شرطونه باید مکمل کړي، دواړه شرطونه باید صحیح وي. نو هلته به دا چې دی ځي چېرته؟ انډیا ته. یا انډیا کې مطلب اجازه ورکول کېږي ورته فرض مثال دلته ولیکل شي چې ویلکم. داسې ګورئ که چېرته دا پاسپورت ولري، مثال یس پاسپورت هم لري ویزا هم لري. اوس لیکو مساوي or equal f table and دواړه یو ځای کارو، دواړه فنکشن یې څه کارو؟ یو ځای کارو. زه ورته یم که چېرته دغه پاسپورت کم سل چې دی دا کم مساوي شو ډبل کوټ د یس سره او کاما، بیا چې دی راځو دا د ویزې کم سل چې دی دا مساوي شو د یس سره، نو ډبل کوټ کاما. نو که چېرته
دې پسې به چې دی قوس بند کو. دا زمونږ د یوازې د اند فنکشن کم ایریا چې دا د اند فنکشن شو. اوس راځو کامه ورکو. که چیرته ویلیو اف ټرو، که چیرته دغه شرط صحیح شو، مثال زه ورته لیکم چې ویلکم، مثال انډیا کې ورته بیا اجازه ورکول کېږي چې ته کولی شې راشي. ډبل کوډ که چیرته دې دواړو کې یو شرط غلط شو نو بیا چې دی دته به اجازه په انډیا کې نه ورکول کېږي. مثال لیکو ورته چې ډبل کوډ سوري double quote enter the message دا ورکو you found a typo in your formula and try to correct into it too. نو دا چې دا قوس مونږ نه دی ورکړی نو دا قیاس کو خپل قوس اتوماتیک اخلي. ورس د دواړه شرطونه صحیح کړل نو دته چې دا ویلکم یې ولیکه. زه دا فنکشن چې دا داسې ډریک کوم لاندې د دې شرط په اساس اوس دلته راځم. مثال دویم نمبر کس دی، دویم چې دی راځي خان د دې شرط په اساس که وګورو اولنی شرط مثال دا چې دی پاسپورټ لري خو ویزا نه لري. ورې څه ولیکل سوري. دریم کس راغی مثال جان، دا چې دی پاسپورټ نه لري ویزا لري نو دا چې دی سوري. همدارنګه څلورم کس راغی فرض مثال راغی چې جاوید، دا چې دی نه پاسپورټ لري نه ویزا لري، ګورې دته سوري ولیکل. نو په دې طریقې سره موږ کولی شو چې د اند فنکشن نه استفاده وکړو. همدارنګه یو بل مثال هم درته وایم. بل مثال داسې که چیرته مثال په مکتب یا ښوونځي کې تاسې زده کوونکي شاملوئ، فرضاً دلته لیکو چې نمبر، دلته لیکو نیم، دلته لیکو مثال دا باید تذکیره ولري، تذکیره، او د ایج باید معلوم وي. نو ریزلټ به څنګه وي؟ راځو مثال اول نمبر کس راغی، فرضاً لیکو چې د ګلاب په نوم کس راغی. دا چې دی ګورې که چېرته تذکیره ولري یس، او عمر یې چې دی مثال د شپږو کالو وي نو مکتب کې داخلی. نو دلته ورته لیکو ایکوال اف اینډ. اوس راځو دلته داسې کوو، ګورئ که چېرته درې نفره دغه تذکیره سل چې دی دا مساوي شي د یس سره، یعنی تذکیره لري کامه، او دویم شرط داسې دی چې عمر یې دا سل چې دی مساوي یا لوی شي د شپږو نه، یعنی عمر یې چې دی باید شپږ کلن وي یا که د شپږو نه جګ وي پروا نه کوي. نو دې پسې به چې دی تاسې څه وکئ قوس بند کوئ کامه. نو که دا دواړه شرطونه یې صحیح کړه نو ته کولی شي چې داخل شي انټر سکول ته داخل شي. او که چېرته پوره کړې نو سوري مطلب ته بیا نشي کولی چې سکول ته داخل شي، دا به انټر کوي یس. اوس ګورې د چې دی هم عمر شپږ کاله دی او هم چې دی ورسره تذکیره هم لري. مثال دویم نفر راغی د نور په نوم باندې، دا چې دی تذکیره لري یس، خو عمر یې فرضاً 15 کاله دی. دا فنکشن به لاندې ډرای کړو داسې. تاسې وګورئ دته چې دی هم انټر ولیکه، دته باید انټر ونه لیکي. دلته راځو عمر یې باید دا څنګه وي لوی یا مساوي وي د شپږو نه، شپږو نه لوی وي یا شپږو سره مساوي وي، دا به انټر کړو. اوس ګورئ که چېرته راشو دغه فنکشن مونږ دلته کار کړه، دا به بره هم ډرای کړو داسې، او دا به لاندې هم ډرای کړو. اوس ګورئ بل نفر چې دی دریم نفر راغی د باسط په نوم باندې، دا چې دی تذکیره نه لري خو عمر یې مثال 7 کاله دی. ګورئ بیا هم سوري ورته ولیکو. بل کس راغی فرضاً څلورم نفر د حامد په نوم باندې، دا چې دی نه تذکیره چې دا هغه نه لري، نه تذکیره لري نو او عمر یې چې دی مثال فرضاً 4 کاله دی. ګورئ ته یې سوري ولیکو. او که چېرته بل کس راشي مثال پنځم کس راغی د دیدار په نوم باندې، فرضاً دا چې دی هم تذکیره لري، عمر یې مثال 8 کاله دی. ګورئ دلته ولیکل انټر. نو دا دوه مثالونه د اف اینډ فنکشن چې تاسې ورباندې پوه شوئ.